د امازون ځنګل په اړه جالب او حیرانوونکي معلومات. سلامونه او نیکې هیلې. زه فرمان الله مومند یم او د مومند ټي وي یوټیوب چینل څخه د یو نوي او په زړه پورې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ، حتما به خوند درکړي. امازون ځنګل. د امازون ځنګل د نړۍ په 9 هیوادونو کې غځېدلی دی چې تر ټولو ډیره برخه یې په برازیل هیواد کې راځي. د امازون ځنګل سیمه تر 55 لکه کیلومتره مربع پراخوالی لري، په داسې حال کې چې د افغانستان ټوله سیمه 6,52,000 کیلومتره مربع ده. امازون یو یوناني کلمه ده چې معنی یې جنګیالۍ ښځه ده. د ځمکې 20% اکسیجن یوازې د امازون ځنګل ونې او بوټي تولیدوي. د نړۍ 40% څاروي، مرغان او حشرات د امازون په ځنګل کې موندل کیږي. دلته له 400 څخه ډیر ځنګلي قبایل میشت دي چې نفوس یې نږدې 45 لکو زیات او کم اټکل شوی. دغه خلک د 21مې پیړۍ په دې پرمختللي دور کې هم په همغه ځنګلي سټایلونو کې ژوند تیروي. د دې ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نشي رسیدلی او په ورځ کې هم د شپې غوندې تیاره شتون لري. امازون ځنګل کې داسې حشرې هم شتون لري چې په یو ټک چیچلو سره یو انسان په څو ثانیو کې هغې دنیا ته رسولی شي. د امازون سیند د اوبو له حسابه په نړۍ کې تر ټولو لوی سیند دی چې 7000 کیلومتره اوږدوالی لري. د امازون په سیند کې تر 10,000 ډوله کبان ژوند کوي. د امازون په ځنګلونو کې شاوخوا 80% حیوانات اوس هم بې نومه پاتې دي. دلته دومره لوی او قوي غڼې دي چې مرغۍ او ورته الوتونکي هم نیسي او وژني. دلته شاوخوا 10,000 ډوله میوې موندل کیږي. بیولوژیستانو تر دې دمه یوازې د دې ځنګل 10% برخو ته رسیدلي دي. که تاسې د امازون په ځنګلونو کې ښکته شئ او سخت باران شروع شي، نو د لوړو او ګڼو ونو له امله تقریبا 12 دقیقو پورې تر تاسې د باران اوبه نشي در رسیدلی.